بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې د زمونږ هغه د کمپیوټر یا د وینډوز پاسورډ ختمول دي. کله چې تاسې کمپیوټر ته پاسورډ ورکړی وي او پاسورډ مو د یاده وتلی وي، غواړئ چې فایلونه مو ختم نشي او صرف پاسورډ ختموئ، نو دا طریقه به زه تاسو ته نن ښیم. تاسې به چې دی د هایرن بورډ سی ډي چې دغه آیسو فایل دی دا به ډاونلوډ کړئ. ورسره چې دی خوا کې دا روفس په نوم باندې چې دی دغه اپلیکیشن دی چې دې باندې بوټ کیږي او دا خپل آیسو فایل دی. نو تاسو به دا روفس چې دی دا اوپن کړئ. دا مو چې اوپن کړ دا به رن کړئ. رن نه وروسته چې دی دا به تاسې یس کړئ. یس به بیا ووهئ. دلته به تاسې راشئ دې ځای کې چې دی آیسو فایل به ورته انتخاب کړئ. دا ګوره کلیک ټو سلیکټ ان ایمیج دې باندې به کلیک وکړئ. تاسې سره چې په کوم ځای کې فولډر وي هغه به انتخاب کړئ. اوس ما سره دا فولډر دی په ډیسکټاپ باندې، دا زه اوپن کومه. دې کې دا ګوره ایچ بي سی ډي چې دی هایرن بورډ سی ډي ده، دا مې انتخاب کړ. دا به چې دی تاسې څنګه کوئ، بیا دې ځای نه به یې اوپن کلیک کړئ. اوپن مو چې کلیک کړ را به شئ سټارټ ته. سټارټ باندې به کلیک کړئ. دلته څه به ورنه کوئ آل ډیټا آن ډیوایس چې دا ډیټا چې کومه ده دا په دې هغې کې دا به مکمل ختمه شي. نو که چیرې تاسو غواړئ ختموئ نو دا به اوکې کلیک کړئ، هغه ډیټا به ختمه شي. او اوس چې دی دا موږ سره څنګه کېږي، دا ایس بي بوټ کېږي. ګورئ دا کاپي چې دا روانه شوه کاپینګ آیسو فایل، نو دا چې سر ته ورسیږي مکمل شي نو یو اس بي به بوټ شي. بیا به دا یو اس بي راخلو انشاءالله، دا به کمپیوټر کې اچوو او بیا به یې پاسورډ ختموو. تاسې وګورئ دوستانو دا چې دی مکمل شو، ریډي شو. دې نه بعد چې دی تاسې به دا یو اس بي راواخلئ، دا به کلوز کړئ او دې نه وروسته چې دی یو اس بي به راواخلئ په کمپیوټر کې به واچوئ. کمپیوټر به ریسټارټ کړئ. ریسټارټ نه وروسته چې دی بس F12 به ووهئ ډیل کمپیوټر دپاره. مخکې چې دی تاسې کولی شئ چې وګورئ. نو دغې فایل د هایرن بورډ سی ډي فایل چې دی د دې لینک به تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم. د هغې ځای نه به یې تاسې ډاونلوډ کړئ او استفاده به ترې وکړئ. نو راځو یو اس بي په کمپیوټر کې اچوو، کمپیوټر ریسټارټ کوو. ګورئ دوستانو دا چې دی دا کمپیوټر دی، زه پاسورډ ورکوم. پاسورډ د یاد زموږ وتلی دی، نه خلاصیږي، پاسورډ موږ ته یاد نه دی. نو دې دپاره به تاسې چې دی دا یو اس بي راواخلئ، دا به په کمپیوټر کې واچوئ. نو کله چې کمپیوټر کې واچوله کمپیوټر به ریسټارټ کړئ. یو اس بي په کمپیوټر کې واچوله، کمپیوټر چې دی کمپیوټر به ریسټارټ کړئ. ریسټارټ نه وروسته کله چې بیرته چلانیږي تاسې به ډیل دپاره F12 بټن ووهئ. کله مو چې F12 ووهه نو کمپیوټر چې دی دا به تاسې رن کړئ د یو اس بي نه. دلته به لاندې راشئ، دریم نمبر دا یو اس بي چې دا به انتخاب کړئ او انټر به یې کړئ. یو کی به ووهئ چې دا کم فایلونه چې دا لوډ شي. دا لوډ کېږي، مخ ته ځي. تاسې ګورئ دلته دا چې کله فایلونه لوډ شول اخره پورې نو بیا به مخ ته ځو انشاءالله. ګورئ دوستانو دا چې دی دا فایلونه لوډ شول، د سر ته ورسېده. اوس موږ سره چې دی دغه کم یو اس بي چې موږ بوټ کړې وه دا اوپن کېږي. نو دا چې کله اوپن شو بیا به د پاسورډ د ریسیټ کولو طریقه زه تاسو ته ښیم چې دا اوس څنګه ختمیږي پاسورډ. نو دا طریقه به تاسو یاده کړئ.
دلته وګورئ دوستانو لیکي installing OEM drivers. دا ډرایور دی کې انسټالیږي. کله چې دا انسټال شي نو بیا به پاسورډ ختموو. ګورئ دوستانو موږ سره چې دی وینډوز اوپن شوه. نو کله چې وینډوز اوپن شوه تاسو به دلته راشئ آل پروګرام ته. آل پروګرام کې به تاسې چې دی سیکیورټي پیدا کړئ. ګورئ دلته سټارټ مینو باندې مو چې کلیک وکړو سټارټ مینو بیا به تاسې راشئ آل پروګرام ته. بیا به راشئ سیکیورټي ته. سیکیورټي نه بعد به چې دی تاسې راشئ پاسورډ ته. پاسورډ ته چې راغلی دې کې به تاسې لاندې راشئ یوزر وینډوز لاګین انلاکر باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې راشئ چې کم یوزر دی تاسې سره هغه به انتخاب کړئ او په هغې چې کوم دی تاسې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک نه وروسته به چې دی ریسیټ پاسورډ کلیک کړئ. ورسوئ ریسیټ د یوزر پاسورډ. دا چې دی دغه یوزر نیم چې کوم لیکلی د دې دا پاسورډ به ریسیټ شي. یوزر پاسورډ ریسیټ. دا ګورئ ریسیټ شو. صحیح شو. دې نه وروسته چې دی مونږ بیرته خپل کمپیوټر چې دی ریسټارټ کوو او USB ته یې وباسو. نو کله چې USB ته یې مونږ وباسو او ریسټارټ یې کړو بیرته به خپل هغه پاسورډ مونږ نه غواړي. ګورئ کمپیوټر چې دی ریسټارټ شو. ریسټارټ نه وروسته به چې دی مونږ لاګین پاسورډ مخکې لرو. اوس به وګورو چې پاسورډ ختم شوی دی. دلته وګورئ تاسې ډایرکټ ویلکم یې ولیکه او پاسورډ چې دی ختم شو. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې پاسورډ د کمپیوټر نه ختم کړئ او کوم چې ستاسې نه د یاده وتلی نو په اسانۍ سره خپل کمپیوټر ته لاګین کېدلی شئ. تاسې وګورئ مونږ کمپیوټر ته چې دی لاګین شو. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو آینده چې کمې نوې ویډیوګانې معلوماتي ویډیوګانې راځي تر تاسې در ورسیږي. مننه.